السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سو وخت مخکې مې په یوټیوب کمیونټي کې د ملګرو نه اجازه راغستې وه چې یو شارټ کلیپ در سره شریکوم د یو اصلاحي کلیپ دی. راځئ چې دغه اصلاحي کلیپ وګورو. ملګري د خاطر نه درنوي، کله کله پکې داسې هم ښه وي. اکی څنګه رانه پرون په نیمه کې ته یې بېلوري دی تختولي وه بچې زه تښتېدو والا نه یم. ما ته بېبې ناړې والې کو لګې راځه چې اوس په لګو راځه. چې ما ته دا 100 روپۍ راکړې، ما په هغې ځان د بېلوري را باغستې. اوس به ګورې سم زیر مې را ډک کړی. بچې اوس به دې پته ولګي راځه. ما ته دا 100 روپۍ را ټپه کړې، به دې ځان مې په بېلوري واغسته. اوس به دې پته ولګي بچې راځه راځه، اوس به دې پته ولګي. ښه داسې سم ډېر دي ښه. بچې چې غونډ جیب مې را ډکړی. بچې ګورې داسې جیب مې پسې راوړی دی. څنګه ومې درته بچې ما ستا د په شان مې راوړي. ته وګورې پوره سم ټیقان دي پکې، بچې ټیقان دا یو پکې ډپړم ده. بچې زه سره داسې پاټ کومه که نه. بچې ټپ صحیح واخله. ښه بچې ګوره ورته را سر ولې ماتو. بچې داسې د لولمه که نه. زما نیکه نه و، زما نیکه هغه باندې به شور سم بد لګېده که نه، او جازونه ګرځېده بره که نه. زما نیکه بخور کو او په بیلچه باندې چې جاز ویشتو، هغه جازونه راکړي. هغه جاز لیدلی و؟ او ما لیدلی و. هغه زما نیکه ایسته و، هغه شان یې د لولم دا بېلوری. ښه ګوره ورته. ښه بچې وګورې زما ګوتې غوټې زه ترې چپلې ټپ اخلم. ښه ایسته مې دا بېلوری راکړه. چا زما بېلوری را نه دی ښه ولې دا خو د شغله ولګي دا نه دی داسې نه منم. نه ولې نه دی سي ولې بیا نه منو؟ خو ټاک مې دلته وي چې دې خو مې ولیدو چې ټاک یې وکړو. بېلوری را خوا مې دله چغولې. ولې بیا نه منې؟ ما له بېلوری را چا به نه کوم دا سره بېلوري ولې دا چې د ګپ دی چې شغلې دي وي. ولې زما بېلوری راکړه ماله. ولې زما د ګاډي بېلوری ماله راکړه. چا به نه زما بېلوری ماله راکړه. ولې زما رامه راغونډه دا زما نه. بچې ته راوړې ستا نیکه راغونډه نه یارېږم. ولې زما له یو ټول بېلوري په ټکۍ باندې پرون هم ګټلي وو. اوس بیا ولې زه په څوک نه شرم راوستی. د ګیلکار د دوی دومره جرأت چې زما په ورور باندې لاس ورتله. زه به دې دا لاسونه کټ کړم. ځه چې ځو مخکې شه مخکې شه. هغه ځای کې دا ښه زه درته ښیم. هلکه ستا د ورور زما دا ورور والی دی. دا خو ورکوټی دی، نازبین دی. دا خو موږ په بادام او په پلو باندې رالوی کړی. دا خو موږ والو نه دی راوستلی. تاسو دلته راځئ او ورور ته دې وګوره غټ سړی دی. دا وګوره، دا ګیله زما حق ده. ورور یې زما والی دی. ته دې وګوره دا څه حال یې وله کړی دی. او ما ته وایې چې یاره داسې شی دی چې زما ورور یې وال دی. دا څه ګپ دی څه؟ ښه نو ته به څه وکړې؟ زه به درله دا بوتل روان کړم.
لکه دا وګوره دا دوی په سرونو باندې اوس یو بل مونږ وجلی مسلمانان والله او کنه لکه دا خو ماشومان دي خره چې د یو بل یې نه دي توی کړي دوی په سر باندې خدای گو والله په دوی خو خره چې یو بل هم غوبل کړي نه ظالمه تم څه چلو کو مونږ هم بس ښه سادهګان یو بس الله دې رحم وکړي اورې وروره خفه نه شي یار یاره ته خفه نه شي بس دا واړه بیا په خپلو کې په ایمان خو زمونږ دې غټو له کار ګوري بالکل زه دا وایم چې د ماشومانو په سر خو د سړي نه جګړه کول هم نه دي پکار اول تپوس کول پکاري بالکل خفه نه شي وروره یار بس ستانه معافي غواړم یار الله دې بس تا ته څه وکړي زما ورورې ښه